دا پل چې 10 متره اوږدوالی او 15 متره سور لري د دانګام ولسوالۍ اړوند د سیند او ډیرکۍ غرنیو درو ته د سیلابي خړ په سر جوړ شوی چې د موټر چلوونکو او عامو خلکو پر مخ د تګ راتګ په موخه پرانستل شو. د پل د پرانستې په مراسمو کې په ختیځ زون کې د 201 خالد بن ولید قلی اردو قماندان او د کونړ ولایتي چارواکو د دانګام ولسونو ته د پله مبارکۍ ترڅنګ د نورو رغونیزو همکاریو ډاډ هم ورکړ. الحمدلله بیا وایو چې دغه پل چې وعده م کړې وه وعده پوره سوه الحمدلله د سر ته ورسېدو جوړ سو. په آینده کې به انشاءالله دې ولس ته موږ نور خدمات هم کوو. الله پاک جوړ موږ تاسې باندې نورې ښې خوشحالي هم راولي. دا د دفاع وزارت د وزیر صاحب د یو خاص لطف و مهرباني په اساس باندې چې د دغو ولسونو هغه مشکلات ورسره شریک سول په هغه ساعت باندې دا وعده وکړه چې دا پل باید جوړ سي. نو د موږ هر مشر په دې فکر کې ده چې د خپلو خلکو هغه مشکلات حل کړي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې سیلابي خوړې د اساسي پله د جوړېدو ارمان یې کلونه وروسته پوره شو او په مټ به یې له ډېرو ستونزو خلاص شي. الحمدلله ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. عموما د اسلامي امارت نه بیا د وزارت دفاع د ټولو مسؤلینو منصوبینو نه او د کونړ ولایت د مقام او دغه رنګې دغه ټولو هغې ملګرو نه چې مشرانو نه چې په دغې د پل په جوړېدلو کې خپلې هلې ځلې کړي دي. موږ د امارت د ټولو مشرانو شکریا ادا کوو چې زموږ د اولانې حق دی ولس ته ورکوي او د ولس ستونزې ته هغه نظر کوي او هغه په پام کې نیسي. د دانګام ولسوالۍ چې ده یوه غرنۍ ولسوالۍ ده او دغسې پلونو ته نورو ته هم ډېره ته ضرورت ده. لکه دلته یو بله ساحه ده د ګورېګا په نامه باندې هغه ته هم دا پل ډېر ضرورت ده او یو څو نورو ځایونو کې هم د پلو د سړکو ډېر ضرورت ده. نو موږ مشرانو ته د میډیا له لارې د پیشنهاد هم کوو چې که نور هم توجه وکړي دا به د دې ولس سره یو همدردي او همغږي وي. د یادونې وړ ده په دې ولسوالۍ کې داسې یو لړ نور سیلابي خوړونه هم شته چې په سر یې د اساسي پلونو جوړېده د خلکو د لومړنیو غوښتنو څخه دي.